علماو کرامو ټولو ته سلامونه احترامونه. نن موږ د یو داسې چا په جنازه کې ولاړ یو. دوی وایي چې خاوره چې کومه ده خپل اصل بچي نه هېروي، که څه هم ژوندي هېر کړي. یو داسې څوک چې په ډېر کوچنیوالي میراث سوی دی، بیا داسې څوک چې د غوا په غجلو کې شپې تېرې کړي، وشنه اسمان ته شپې تېرې کړي، د هوټل په تړو یې شپې تېرې کړي، بیا یې له یو ډېره سخته وخته بعد بیا راځي کور جوړوي، بیا په هغه کور کې د ارمان غوندې زوی پیدا کړي. هغه د خپل پلار او هغه خوار پلار چې شاته مخته څوک هم نه لري، هغه یو داسې سیال ژوند ته راولي، هغه ته اوږې ور مضبوطوي. بیا موږ په یو داسې ریاست کې ژوند کوو چې دلته چې څوک کم د ژوند خبره کوي د هغه سر کوټل کېږي، د هغه سر پرې کول کېږي. نو د هغه بېوزله پلار، هغه زوی چې د مټې په مضبوطې وي، هغه زوی چې د ساه ورباندې اخیستله، هغه زوی چې دته په ټولنه کې د یو پلار د یو کورنۍ احساس ورکاوه چې ستا کور دی، ستا څلور دیواله دي، ته په دې کې خپلواک یې، ته په دې کې ژوند کوه. هغه د ریاست چې یو زورور خلک راغلي دي پر موږ، او هر ځوان هر کور کې تقریبا دا غمستان و هغه زوی هم ځینې واخیست. خو دلته بیرته دا خبره ده، د ویاړ او د ډاډ خبره دا ده چې داسې بېوزله څوک چې څوک نه لري، هغه چې په ډېره سخته کې یې زوی را لوی کړی دی، هغه و دې خاورې ته خپل زوی سپاري، هغه و دې خاورې ته د خپل زوی سر ورکوي، هغه په دې باندې نه دري خپل زوی نه راګرځوي چې ته د دې خاورې خدمت وکړه. دا ځپل سوی ولس چې کوم دی دا سره راټول کړه، په دې کې که ستا سر ځي هم ځي ده، خو دا ولس په مجموعي توګه چې کوم موږ ځپل سوي یو، د دې حل را ایستل دي، دا را یو ځای کول دي، دې ته د پای ټکی ږدل دي. هغه خاوره دا خلک پیژني، دا خاوره خپل اصل بچي پیژني. نو هغه بېوزله پلار، هغه بېوزله انسان چې څوک یې نه لره، نن دومره خلک یې جنازې ته راغلي دي، له ډېره لرې لرې ځایه راغلي دي. دوی وایي که د انسان په ویش وه کیدای شي دومره به نه وه، خو دا د خاورې یو مینه ده، دا د خاورې خپل خصلت دی، دا د دې خاورې یو رښتینی حقیقت دی چې د دې بچي به چې دې دپاره یو قدم هم په اخلاص اخیستی، هغه خلک به ژوندي پاته وي. نو نن د بابا چې کوم دا مرګ دی، کومه پیښه ده، غمجنه پیښه ده، پلار او مور بلکې د کور هر ژوندی څوک چې وي، هغه مرګ ډېره ترخه لیاره ده، ګرانه وي. خو چې په مرګ کې په دې ترخه لیاره کې دلته پښتانه، سپین ږیري، مشران، ځوانان، د ارمان د څنګ ملګري، د ارمان د سنګر ملګري، د ارمان د فکر ملګري، د ارمان د ناستې ولاړې ملګري په دې ورځ وي، د بابا و جنازې ته یې اوږه ورکړې وي. نو که څه هم هغه د ارمان یو نشتون چې د 4 کاله په ځان تېر کوي، د ارمان غم چې دی شل غوندې کوي، په ناست وی، د پښو د ولاړو نه وی. خو نن بیرته یې د یو ډاډ ورځ ده چې هغه ټول ملګري چې د ارمان سره پاته وه په یوه نه یوه شکل هغه راله، نن یې د ارمان و پلار ته چې د ځوان زوی مرګ یې په خپلو اوږو اخیستی وی، هغه ته یې اوږه ورکړله. نو دلته راغلو ځوانانو، مشرانو، علما کرامو، ستاسو د ټولو مننه به څه وي. دا د ارمان یوازې د زما پلار نه و، دا زموږ د ټولو پلار دی، بلکې د دې وطن هر ځپلی پلار د زموږ پلار دی. باید موږ دا رنګه ورسره ودرو، هر ځپلی پلار باید دا رنګه موږ اوږه ورکړو، په هر حال کې چې وي موږ ورسره ودرو. نو تاسو ته د خدای د دې اجرونه درکړي. له لرې راغلي میلمانه چې څوک کار لري، فرض روزه ده، بیخي له دې ځایه رخصت دي، او علي او منظور راغلي دي، د علي پیشي ده، نو دوی ته هم رخصت ورکوو. خدای د اجرونه ورکړي، خدای د سفر بې خطره کړي. او تاسو ټولو راغلو ته میلمنو، مشرانو چې له لرې لرې ځایه راغلي یاست، یو وار بیا مننه، او خدای د دې تګ د دې جنازې ثوابونه درکړي.